نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن موږ په دې درس کې د اودس مکروهات وایو. په اودس کې شپږ څیزونه مکروه دي. مکروه معنی دا ده چې د هغې کول ناخوښه دي. د دې شپږ څیزونو کولو سره ثواب کې کمی راځي. نو په اودس کې شپږ څیزونه مکروه دي. د ټولو نه لومړی په پلید ځای کې اودس کول. دویم نمبر په ښي لاس باندې پوزه پاکول. او دریم نمبر په اودس کې بې ضرورته دنیاوي خبرې کول. څلورم نمبر د سنت طریقې خلاف اودس کول. پنځم نمبر اوبه په مخ باندې په زوره اچول ویشتل. او شپږم نمبر په اوبو کې اسراف کول. نو لومړی په پلید ځای کې اودس کول ځکه مکروه دي چې لاندې ځای پلید وي، هغه کمې اوبه چې ته استعمالې هغه به لاندې غورځېږي، د هغې څاڅکي به ستا په کپړو ستا په بدن باندې پروزي. نو د دې وجې نه په پلید ځای کې اودس کول مکروه دي. بعضې خلک دا پوښتنه کوي چې یاره مونږ واشروم کې اودس کوو، واشروم کې اودس کیږي او که نه کیږي؟ نو جواب دا دی که د کموډ والا برخه جدا وي او ورسره نوره برخه جدا وي چې کوم ځای کې تاسو اودس کوئ، هغه تاسو ښه پاکه کړې وي، تاسو ته تسلي وي چې دا پاکه ده، نو اودس پکې بلا کراهت کیږي. او که هغه پلیته وي نو اودس خو به دې وشي خو سره د کراهت نه. نو لهذا واشروم په ځای باندې که بل داسې ځای وي چې هغه اطمینان سره ستاسو تسلي وي چې دا پاک دی، هلته کې اودس کول پکار دي. او که مجبوري وي نو هغه ځای چې کوم ځای تاسو اودس کوئ هغه مکمل طریقې سره پاک کړئ، د هغې نه بعد پکې بیا اودس کوئ. دویم نمبر په ښي لاس باندې پوزه پاکول. دا ښي لاس چونکې د خوراک څښاک وغیره دپاره مقرر دی، نو دې وجې نه دا داسې د صفایي سوترایي دپاره استعمال نشي. د صفایي او پاکۍ راوستلو دپاره ګس لاس مقرر شوی دی، نو ګس لاس دې استعمال شي. دریم نمبر هغه اودس کې دنیاوي خبرې کول. نو بې ضرورته دنیاوي خبرې کول، بې ضرورته دنیاوي خبرې کول، خنداګانې کول او دغه حساب چې کوم دی ټوکې ټکانې کول، دا مکروه دي. که ضرورت راغللو چا د نه څه پوښتنه وکړه مختصر طریقې سره جواب ورکولی شي. څلورم نمبر د سنت طریقې خلاف اودس کول. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کومه طریقې سره اودس کړی دی د هغې نه ته خلاف وکړي. الله جل شانه چې په کومه طریقې سره کوم ترتیب سره فرمایلی دي فغسلوا وجوهکم، اول مخ وینځئ، وایدیکم الی المرافق، بیا لاس، وامسحوا برؤوسکم، بیا مسح کول، او بیا وارجلکم الی الکعبین، بیا پښې وینځئ. نو یو کس چې کوم دی هغه اول خپې ووینځي، بیا مخ وینځي او بیا مس وکړي، بیا لاسونه. سنت چې الله جل شانه څنګه فرمایلی دي، ښکلي پیغمبر چې څنګه کړي دي، ته د هغې خلاف وکړي نو دا هم مکروه دي. بل چې کوم دی هغه په مخ باندې اوبه ویشتل. پنځم نمبر په مخ باندې اوبه ویشتل دا ځکه مکروه دي چې دې سره به ستا کپړې لوندېږي او د دې نه علاوه که خوا کې در سره بل څوک وي هغه باندې به هم چڼکې د اوبو غورځېږي، نو د دې وجې نه دا هم مکروه دي. بعضی کتابونو دیتا خلاف ادب هم ویلی دي، خو به هر حال ځان ته ساتل پکار دي. او شپږم نمبر په اودس کې اسراف کولو. اودس کې اسراف کولو دا دي چې د درې ځلې مخ په ځای باندې ته څلور ځلې مخ ووینځئ، یا د درې ځلې لاسونو په ځای باندې ته څلور ځل پنځه ځلې لاسونه ووینځئ، یا د حساب خپې چې کوم دی څلور پنځه ځلې ووینځئ وغیره. یو دا اسراف دی. دویم قسم اسراف پکې دا دی چې دا نلکه دا تا دومره تیزه خوشي کړي وي چې هغې کې چې ته څومره اوبه استعمالې د هغې نه ډېرې زیاتې اوبه لاندې توی شي، فضول لاړې شي. نو لهذا په اودس کې اوبو اسراف نه ځان ساتل پکار دي. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو صحابي تېرېدو، مر بسعد رضی الله عنه. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سعد رضی الله عنه باندې تېرېدو، نو ورته ښکلي پیغمبر وفرمیل ما هذا الصرف یا سعد، ای سعد دا ته څه اسراف کوي؟ نو حضرت سعد رضی الله عنه ورته وفرمیل چې افی الوضوء، عرض یې ورته وکړي افی الوضوء صرف، چې په اودس کې اسراف دی.
ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې او اودس کې اسراف دی. وان كنت على نهر جار، اگر که ته په یو جاری نهر کې، یو سیند کې، یو نهر کې ولې ولاړ نه، د هغې نه ته اودس ولې نه کې، خو چې ته بیا هم څلور ځلې اوبه اچې په مخ باندې یا په لاسونو باندې، نو دا هم اسراف دی. لہذا د اسراف نه هم ځان بچ کول پکار دی، بالخصوص چې کله مونږ اودس کوو نو داسې طریقې سره اودس کوو چې کله خوله کې اوبه واچو او نو بیا د هغه نلکه دې بند کړو، بیا دې مسواک وکړو، بیا چې کوم دی کله ضرورت شي هغه اوبه راوالو او خوله کې واچو، بیا دې نلکه بند کړو. دغه حساب په مخ باندې اوبه اچو، نو چې په مخ باندې اوبه اچو نو په دې ګوته باندې هم نلکه بندېدی شي، که په دې ګوته نلکه نشي بندې، په مخ اوبه واچوه او نلکه بنده کړو، بیا مخ دغه حساب ومږه. دغه حساب لاسونه وینځلې، لاسونو باندې د اوبه واچولې، هغه بنده که، بیا لاسونه ښه طریقې سره ومږه او بیا چې کوم دی په دې طریقې سره خپل اودس مکمل کا. نو دا شپږ څیزونه په اودس کې مکروه دي. الله جل شانه دې موږ د هر قسم مکروه کارونو محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.